کم نصیحتونه چې امام مالک رحمه الله خلیفه هارون رشید ته کړي، دا نصیحتونه هغه نصیحتونه دي چې موږ ورته په ژوند کې قدم په قدم ضرورت او حاجت لرو. او نصیحت ګوره په عربۍ کې خیرخواهۍ ته وایي، او دین نوم د خیرخواهۍ د رسول صلی الله علیه وسلم وایي، دین نوم د خیرخواهۍ دی. هغه خیرخواهي کله به خبره باندې، کله به یو کار کولو باندې. لکه زه ستا خیرخواهي وکړم او تا سره یو کار کولو کې مرسته وکړم، دا خیرخواهي. زه تا ته خبره وکړم چې ګوره داسې مه کوه، دا طریقه غلطه ده، صحیح ده، دا هم ستا خیرخواهي کوي. یا زه تا د ګناه نه منع کړم چې دا ګوره مه کوه، دا ظلم دی، دا خیرخواهي ده. دا سړی ستا دپاره خیر غواړي په دنیا کې او په آخرت کې. نصیحت خیرخواهۍ ته وایي که هغه درته هر څوک کوي هغه به قبلې، اگر که ستا د سر دشمني تا ته وکړي، ستا د سر دشمني که نه، او تا ته یو داسې خبره وکړي چې هغې کې ستا د دنیا او د آخرت خیري، نو دا به نه وي چې دا زما دشمن دی، بلکې هغه خیرخواهي د هغه چې کومه ده هغه به قبلې. اخرنی نصیحت موږ دا ذکر کړی چې د مسلمان چې کوم حقونه دي په تا باندې کوشش کوو چې هغه پوره ادا کړي. ورپسې دا وایي اذا تعلمت علما من طاعة الله فليرى عليك اثره وليرى فيك سمته. ډېره اهمه خبره ده. ګوره کله چې ته څه زده کړې که نه د الله په دین کې، پکار دا دی چې د دغه زده کړې اثرات په تا ښکاره شي. باید چې څه چې دې زده کړي په هغې باندې عمل کوه. ته چې کښېنې یو نصیحت دې واورېدو، قرآن کې یو خبره دې واورېده، د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دې واورېدو، پکار دا دی چې په تا باندې بیا دغه اثرات ښکاره شي. موږ دلته کښېنو تقریبا ګنټه یا څه کم ګنټه او خبرې کوو، لګیا یو الله دا وایي، د الله رسول دا وایي، او دا مسله داسې دا داسې. چې د دې ځای نه موږ وځو او دغه اثرات په موږ باندې نه ښکاري، نو موږ څه ګټه وکړه؟ لکه موږ دلته ناسته څه دپاره وو؟ سوال دا دی، موږ ناسته څه دپاره وو چې په ما باندې اثرات نه ښکاره کېږي، په ما باندې اثرات چې د تقوا ښکاره نه شي، اثرات د الله د یرې ښکاره نه شي، عدل او انصاف ښکاره نه شي، سړیتوب ښکاره نه شي، اخلاق ښکاره نه شي، ناسته پاسته زما صحیح ښکاره نه شي، نو ما یې زده کړي څه دي؟ بله اهمه مسله هغه دا ده چې دا خو موږ په ځان باندې حجت هم قایم کړو. یو سړی د هغه نه پوهېدو او یو کار یې کړی دی، او یو سړی دی پوهېدو یو کار یې غلط کړی دی، دواړه یو شان خو نه دي که. نو امام مالک رحمه الله وایي چې کله ته د الله په دین کې څه زده کړې، نو پکار دا دی چې په تا باندې د هغې اثرات ښکاره شي. او د دې ګوره د علم او د زده کړې خپل اثرات دنیوي او دیني، صرف ګوره دیني نه، دیني خو به اثرات یي، د دنیوي مې ګورئ. یعنې راځه کینو په 100 کسانو کې، په 100 کسانو کې، او زه به راته د الله په توفیق سره په دې 100 کې دا خیم چې کم یو سړي سره پوه شتي او کم یو سره نشتي، د دې ناستې پاستې نه به پته لګي، د دې د مخ نه به پته لګي، د دې د خبرو نه به پته لګي، د دې د خندا او د ژړا نه به پته لګي، د دې د معاملاتو نه به پته لګي چې دې سړي سره دیني پوهه شتي، دې سړي سره دنیوي پوهه شتي. او چې اثرات پرې نه ښکاري، که دی ډېر ووایي چې ما سره پوهه شتي، خو خلک یې نه مني ځکه چې دلیل ورسره نشته، دلیل نشته. نو چې ته څه زده کړې پکار دی چې په تا باندې د هغې اثرات ښکاره شي. په سر کې دیني علم دی، ورپسې دنیوي علم هم چې ته وکړې، پکار دی چې ته ښکاره شي چې او تا څه زده کړي دي. نو چې سره د زده کړې یو جاهل په شانې ته او ستا ناسته پاسته او د هغه کې فرق نشتی، او سره د دې چې تا دین زده کړی دی، ستا او د بېدینه انسان په ناسته پاسته کې فرق نشتی، نو تا یې زده کړي څه دي؟ تا څه یې زده کړي دي؟
موږ دا خبره مثال کې زده کړه چې چاله به دوکه نه ورکړي، هسې مثال پرې درکړو. او بیا هم لیدلګي دوکې ورکوي، دروغ وایي، او بل هم دوکې ډړاکې کوي، خو هغه له څه زده کړي نه دي داسې، دی خو دعوه هم دا کوي ما زده کړي دي. نو په کار دا ده، نصیحت دا دی چې ته څه زده کړي چې د هغې اثرات په ته ښکاره شي، چې په 100 کسانو کې ستا پته لګي، په 100 کسانو کې ستا پته لګي. مثال بله بل درکړم، ته بازار کې روان او په دې بازار کې نارینه هم دي زنانه هم دي، او بازارونو ته زنانه هم راځي سامان اخیستو له، نارینهو ته هم راځي. په دې بازار کې چې دا یو کس روان دی او د هغه حیا، د هغه اخوا دېخوا نه کته، د هغه پالتو چغې نه وهل، د هغه هسې یو ځای کې او بل ځای کې نه ودرېدل، خلکو ته نه کتل، دلالت کوي په دې باندې چې دې سړي څه زده کړي دي، که نه په دې دلالت نه کوي. که یو سړی په لار روان دی پردو زنانو ته نه ګوري، یو سړی بازار کې چغې نه وایي، جګړې نه کوي، نه پالتو ولاړ دی د ده ننداره کوي او د هغه ننداره کوي، اوسې ټیم ضایع کوي، خو دا خبره چېرته یې زده کړې ده که نه، هغه اثرات پرې ښکاري. نو چې ته په لاره روان یې او په تا دا ښکاري چې او تا څه یې زده کړي دي، چې ته خبره کوې او اندازه لګي چې او یاره دې سړي سره پوه شتې. خیال هم کړی کله نه کله په ډک مجلس کې یو سړی خبره وکړي، ډېر به خبرې وکړي، یو پکې خبره وکړي، نو دا خلک چې بهر راوځي وایي دا سړی ما ته پوه ښکارېدو. نو تا ته څه پته ولګي، ته د سینو نه خبرې څه چې په سینه کې دننه څه دی، علم خو په سینه کې، پوه خو په سینه کې. هغه وایي نه صحیح دی، دغه خو ما ته پته نشتي، نو سره زما دومره اوږده ناسته پاسته ده، خو د دې خبرو نه اندازه لګېده، د دې چال چلن نه پته لګېده، د هغه دروند خوی نه پته لګېده. نو چې څه یې زده کړي چې اثرات ته باندې ښکاره شي. او علم خلک یې زده کوي دې دپاره چې عمل پرې وکړي، علم خلک دې دپاره نه کوي چې شوشا پرې وکړي او زه غټ ښکاره شم او خلک زما صفتونه کوي، نه، علم دې دپاره چې الله راضي شي او زه پرې عمل وکړم، زما دنیا پرې هم ښایسته شي او زما آخرت پرې هم ښایسته شي. د هغې نه بعد امام مالک رحمه الله وایي الزم الحیا فانه خلق الاسلام. د حیا خوی په ځان کې راوله، د حیا دا وی د اسلام خوی دی، او وی د رسول الله وسلم دا حدیث مونږ ته را رسېدلی دی لکل دین خلق، د هر دین یو خاص خوی دی، وخلق الاسلام الحیا، او د اسلام اخلاق او خوی چې دغه حیا کول دي. دا روایت امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی او په نورو کتابونو کې هم شته. په دې باندې زما مستقل بیان دی، حیا په دې عنوان باندې حیا کول. زه دلته هغه تفصیل موږ د هر مسلې کې تفصیل شروع کړو، هر یو مستقل مسله ده. حیا ډېر اوچت خوی دی. اسلام موږ له تیزي راکړې چې په ځان کې حیا راولي، او ډېر افسوس سره دا ویم چې حیا روانه ده زموږ نه. ورب الکعبه قسم پرې د خورم د الله په کور کې چې حیا زموږ نه، زموږ د ځوانانو نه، زموږ د پیغلو نه هغه روانه ده. یعنې یو خبره داسې چې یاره پټه پنای کېدای شي ما ته څوک وایي زه ستا په دې خبره پوه نه شو. یو خبره د نور په شان چې نور واضح هغه واضح پای کې وضاحت ته ضرورت نشته. حیا زموږ نه روانه نه ده. هغه پخوانۍ حیا په موږ کې شته، په زنانو کې هغه حیا شته کومه چې پخوانۍ وه، کشرانو کې هغه حیا هغه سړیتوب شته کوم چې مخکې. اسلام ترغیب ورکوي حیا ته، ځکه چې حیا په دروند انسان کې د ده خبرې هغه د حیایي بې حیا خبرې چا سره نه کوي، د ده کارونه او لوی کردار چې ادا کړی دی که نه زموږ د معاشرینو په حیا ختمولو کې، هغه د موبایل دی چې زما او تا سره په جیب کې دی. دې حیا دړې وړې کړې ده، دړې وړې. او چې کله نصیحت شروع کې باز راشي چې هسې د دین سره نه لګي، والعیاذ بالله، او د الله نه خپوي، اصل کې د الله سره نه لګي، د دین سره نه لګي، نو ګیرې والی راټینګ کړی. لکه اوس یو سړی د الله سره نه لګي، د دین سره نه لګي، قرآن او حدیث سره نه لګي، نو داسې خو ډایرکټ نشي ویلی چې زه په الله اعتراض کو یا په دین اعتراض کو. نو هغه څوک چې دین بیانوي په هغه به اعتراض کوي. ځکه که ډایرکټ ووایي نو دا خو د مسلمانانو معاشرت بیا خو به خلک راپاسي چې وروره ته څنګه ګډې وډې خبرې کوي. نو دې تا ته داسې نه وایي چې زما دین سره نه لګي. ده چې دا خبره کوله دی عالم،
تا ته به د عالمه خبره سپکه ښکاره کړي. نو عالم خو تا ته دا وایي چې په ځان کې حیا راوله او دا موږ ته الله او د الله رسول ویلي دي. اصل کې اعتراض د عالم په خبره نه دی، اعتراض د الله او د الله د رسول په خبره باندې. که ته دا ووایې چې جنکوله سوشل میډیا ته راوته نه دي پکار، دا نن سبا چې کومه فحاشي روانه دا ناروا ده، دا زموږ معاشره خرابوي. دا ترقي دنیا، ته ترقي ماله په دې کې کوې؟ ته چا منع کړی دی ترقۍ نه؟ ما ته دا ووایه. که چېرته یو سړي ځان ته عالم وي او ته یې د ترقۍ نه منع کړي، کومه چې د اسلام په حدودو کې دننه ده، نو دا سړی په غلطه دی. دا ورته زه هم دی په غلطه دی. ته دې ته ترقي وایې چې زمونږ لوڼه او خویندې دې راوځي سوشل میډیا ته او هغه دې بې پردې شي، ته دې ته ترقي وایې؟ تاسو ته ما یو ورځ ویلو که چېرته بې پرده کېده ترقي یا د حیا د جامو ختمېده ترقي، نو بیا د سپي او زناور او خره دوی د پخوا نه ترقي کړي، ځکه ټول لګړ ګرځي. بیا خو دوی زموږ نه زیاته ترقي کړې ده. آدم علیه السلام چې کله ونې ته نږدې شو او د هغه ونې نه یې خوراک وکړو، الله ترې منع کړی او د هغه عورت ښکاره شو، دا بې امتحان ډایرکټ پاڼې راواغېستې او په خپل بدن پورې وښلول. حالانکې دا ورته له چا خوري نه، خو دا فطرت دی. حیا څه دی؟ فطرت دی. یو سړی تا ته دا وایي چې فطرت خپل مه خرابوه، دې ستا ترقۍ کې رکاوټ دی؟ نه. که ته دا وایې چې زه انګلیش وایم، زه دله تیزي در کوم چې انګلیش ووایه. ته دا وایې زه ساینس وایم، زه دله ترقي در کوم ساینس ووایه. ته وایې زه تجارت کوم، حلال مال ګټم او ښه ډېرې ګټم، زه دله تیزي در کوم، زه سره پکې ملګری یم، ښه تجارت کوه. که ته دا وایې زه ډاکټر جوړوې، که ته وایې ته چا دې نه منع کړې؟ خو که ته ترقي دې ته وایې چې په موبایل باندې په سوشل میډیا کې دې زموږ خویندې میندې لګیایي، بیا دې د هغوی په شان پلیت خویونو والا هلکان لګیایي او دوی دې فحاش ګپونه لګوي او دوی دې زما بچی تباه کوي، دوی دې زما لور تباه کوي، دوی دې زما خور تباه کوي، دوی زما عزت ختموي، دوی زما قام بدناموي، دوی زما ملک بدناموي. ته دې ته ترقي وایې؟ نو بیا ستا په دماغو کې ډش شوی، دې له علاج پکار دی، دې له علاج پکار دی. په دې کافرانو کې دا چې نه مني دین، په دوی کې چې کوم سنجیده کافران دي که نه، هغه هم دا نه خوښوي چې زما لور خور دې بې حیا شي او هغه دې په میډیا باندې داسې وشرمېږي. سره دی چې کافر دی، ته ځان ته مسلمان وایې او په دې خبره یو سړی خفه کېږي چې یاره دا جو پښتانه منع کړو د ترقۍ نه. د پښتنو ټوله ترقي دا ده چې زه به ناست یم فحاشیانې به ګورم، ته دې ته ترقي وایې؟ زه یم هغه ورځ به الله راولي چې په خپلو سترګو موږ وینو چې پښتنو په دنیا کې او په دین کې ترقي کړې. موږ خو دا ارمان کوو، خو دې ته خو ترقي څوک نه وایي، دې ته خو تباهي وایي. هغه حیا زموږ د معاشرې نه روانه ده او روانه ده. مشرانو په مخکې چې به کشرانو کوم خوی پوښاوه، کومې قیسې چې موږ د مشرانو نه د پلار نیکه نه اورېدلي دي، هغه خبرې صرف په قیسو کې پاتې شوي دي، په قیسو کې پاتې شوي دي. راشه د مشر سپین ږیری پکې لاسته وایي، دا ته ویل د بل څه خبره نه کوم، مثل د انګریزانو یا د بنګالیانو یا د عربیانو، ستا د معاشرې خبره کوم. د زنانه چې به کوم کردار و د خاوند سره، د لور د پلار په مخ کې، د خور د رور په مخ کې، زانیم چې بلکل هر څه تباه دي. شتي پکې ښه خلک، خو هغه ښه خوی روان دی، په ختمېدو دی. نو حیا امام مالک رحمه الله وی په ځان کې راوله، دا د اسلام لوی خوی دی او رب العزت موږ له ځای په ځای ترغیب را کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم موږ له ځای په ځای ترغیب را کړی چې په ځان کې حیا راولي. او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی د پخواني چې کوم انبیا راغلي او هغوی ته چې کومه وحي شوې وه، هغه خبرو کې یوه خبره دا ده، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې حیا د پکې نه نو ته هر څه کولی شي. بس خبرې چې کله موږ وینو که نه، یا یې مخامخ وینو یا یې په موبایل کې وینو، نو موږ سوچ کوو چې دا څنګه، دا سوچ مه کوو چې دا څنګه. زه یې دله جواب در کوم که نه، ده کې حیا نشتي او حیا چې په چا کې نه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي د هر څه کولی شي. چې حیا د پکې نه، د هر څه کولی شي. او د ټولو د لویه حیا دا خبره په زړه ولیکه، صرف د مخلوق نه ده خبره. وګوره حیا د الله نه،
د عرش والا نه حیا کول. اول به ته حیا د الله نه کوې چې الله ما ته ګوري. زه چې را پلانې کار کوم او رب العزت ما ته ګوري، څه به وایي زما په باره کې؟ دا حیا پکار دی چې په ما او په تا کې راشي. بله ورځ زه د یو ملګري سره لګیا وم، والله زه سوچ وکړم ځان ته، او تاسو به ښه خلک یې، تاسو خفه نه شئ، زه دا خبره په تاسو نه لاګو کوم، تاسو به زما نه زیات دینداره یئ. خو زه کله سوچ وکړم ځان ته د الله نه حیا راشي چې هسې الله به وایي چې د ده دا څه بندګي ده او څه لالچي بندګي ده. خو مونځ اودس کوه چې الله تجارت راکړي. مرض راغی بس یو دینداره شو، که سخت راله یو زمونږ دین طرف ته توجه. زه دا نه یم چې مونږ به سختې الله ته نه بیانو، زمونږ بل در نشته. خو آیا عبادت صرف دقه دی چې مونږ به په یو دنیوي فایده باندې کوو؟ چې کله الله هغه مسله ختمه کړه، غریبي ختمه شوه، مالداره شو، بچي نه وشو، مرض یې ختم شو، روغ صحت ورته میلاو شو، قرضې پرې ختمې شو، بې شا کړه الله ته او هغه دین یې پرېښود او هغه دینداري پرېښود. چې غریب و د جومات په اول صف کې به ناست و چې مالداره شو، بیا یې پته هم نه لګېده چې به کوم ځای کې سړي له حیا ورشي د الله نه، چې الله ما ته ګوري، زما باره کې به څه وایي، زما به څه مقام د الله په نظر کې؟ دا سوال دی، دا سوال دی. بله ورځ مې د یو افریقي د یو هلک خبره اورېده او ډېره ناشنا خبره، داسې یعنې دا بس خبرې نه وړه خبره به یو د لسو کتابونو او د شلو کتابونو او د سلو تقریرونو ځای نیسي. هغه وایي که ته دا غواړې، ته دا معلومول غواړې چې د الله په نزد ستا څه مقام دی، نو ته وګوره چې الله ته په څه کې مصروفه کړی. انظر الله این اقامک. نو ته وګوره چې مقام معلومې چې مقام دې څه دی، نو ته وګوره چې الله ته کوم ځای کې ودرولی، تا ته به ستا د مقام اندازه ولګي، ستر الله په نظر کې څه. ته ځان ته وګوره، لږ کښېنه، زه د الله په نظر کې څه، خپل چال چلن ته وګوره، د څلېرویشتو ګنټو د ورځې ته وګوره ته څنګه تېرې، د خپلو ګناهونو ته وګوره. ما ته او تا ته موږ ته به خپل مقام د الله په نزد چې دی هغه موږ ته معلوم شي. نو حیا د الله نه بیا د مخلوق نه، دا نه چې د منافقانو صفت الله بیان کړی دی، وایي د مخلوق نه حیا کوي، د الله نه یې نه کوي. ته به د الله نه اول حیا کوې او د الله نه د حیا د لاسه به ته د مخلوق نه حیا کوې، د دینداري د حیا کول. د هغې نه بعد امام مالک رحمه الله وایي ایاک وظلم الضعیف ومن لا يستعين عليك إلا بالله عز وجل. خلیفه هارون رشید ته وایي وره ځکه چې زور دی ورسره، باچا دی، زورور دی، وایي یو خبره ګوره یاده کا، په کمزوري چېرته زیاتی ونه کړي، ځکه چې دی به الله ته بیا وایي چې الله زما مرسته وکړه او الله به د ده مرسته کوي. یاده که دا خبره، په کمزوري به چېرته زیاتی نه کړي. یو سړی به ما ته ووایي په زورور زیاتی کوه، زورور باندې زیاتی نشي کېدی غالبا، زیاتی چې کېږي هغه اکثر د کمزوري سره کېږي. مطلب دا نه دی چې د زورور سره یې کوه، خو خلک کمزوری په دې ذکر کوي چې غالبا د کمزوري سره کېږي، نور زیاتی ناروا دی که ته د زورور سره کوې او که ته د کمزوري سره کوې. خو یاده که دا خبره چې کله یو سړی محکمې ته ځي، کوټ ته ځي او په تا باندې کیس کوي، ما ورته څومره یېرېږو چې یاره پلاني په ما باندې کیس کړی، په تاڼه کې، په محکمه کې، په کوټ کې، په پلاني اداره کې. د هغه یېرې نه موږ دی نه تنګوو، ځکه چې دی به سبا له به ما کیس کوي او بیا به زه رانیوی کېږم، نو یاره څه ورته نه وایم. د الله د یېرې نه مې نه دی پرېښودی، خو یېرېږم چې دی به په ما کیس کوي او بیا به ما نه تپوس کېږي او بیا به زه مجرم شم، او چې مجرم شم بیا به سزا وي. خو چې یو سړی راولګي په تا باندې کیس داخل کړي د الله په محکمه کې، ته به ورسره څه کوې؟ چې یو سړی خپل فایل د الله سره کېږي او الله ته فریاد وکړي چې یا الله پلاني ما سره زیاتی کړی دی، خو دا بعض قسم دی داسې خبره وکړي که نه، دا مظلوم یو نیم چې ویني
چې په سړي باندې دا غونې زیږ شي او په دې پریاد کې ووایي یا الله وایي ته دې تپوس وکړه چې الله ته دا کار حواله کړو که نه چې یا الله ته دې تپوس وکړه هسې ته به کوم ځای کې بچ شي د الله نه د دنیا د پولیسو نه محکمو نه تاڼو نه بچ کېده دومره ګران کار نه دی کېدای شي علاقه پرېږدي کېدای شي ملک پرېږدي کېدای شي رشوت وچلی کېدای شي مخوريز خلک راولي او ډېر کارونه کېدای شي خو د الله نه به کوم ځای کې بچ کېږي چې دې سړي دا کار حواله کړو چا ته الله ته وایي الله ته دې تپوس وکړه ځکه امام مالک رحمه الله حدیث راوړی دی او دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ثلاثة لا ترد دعوتهم د درې خلکو دعاګانې الله نه واپس کوي قبلی دعا او خیری الامام العادل هغه باچا چې عدل او انصاف کوي چې د عدل او انصاف کوي د کشرانو په منځ کې رب العزت د هر دعا قبلوي والصائم حين يفطر او روجتي انسان چې کله روجه ماتوي روجه ماتي په دې ټیم کې چې کومه دعا غوښته کېږي الله یې نه واپس کوي الله یې قبلوي ودعوة المظلوم او د مظلوم خیری مظلوم چې کله موږ وایو که نه چا سره ظلم کول وي زموږ ذهن ته ډایرکټ راشي چې بهر به چاله څوک سپېړه ورکوي یا به څوک ولي یا به د چا نه مال وایي بس ډایرکټ زموږ ظلم هغه ته سوچي ظلم په ښځه هم کېدی شي که نه نشي کېده په ښځه نو داسې نه چې ته خوشحاله یې چې یاره زه خو ظلم نه کوم الله ساتلی یم د ظلم نه خو ته دې ته وګوره چې په دې ښځه خو ظلم نه کوي که نه دا هم کمزوري ده په بچو ظلم په رونو خویندو ظلم په نوکر ظلم دا ټول پکې دننه په خادم باندې ظلم دا ټول دننه دې کې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ده خیرې نه قبلي د ده خیرې نه رد کېږي ويرفعها فوق الغمام الله رب العزت د ده دا خیرې او د ده دا فریاد د وریځو نه بره بوځي وتفتح لها ابواب السماء او د اسمان دا دروازې ورته الله کولاو کړي ويقول الله عز وجل لها او الله وایي د ده دې غوښتنې ته د ده دې بلنې ته د ده دې خیرو ته او ده ته وعزتي وجلالي زما په ذات دې قسمي زما په عزت دې قسمي چې زه به ستا مرسته کوم د دې نه به څوک بچ شي نشي بچ کېدی ها که یو سړی ما ته دا ووایي چې یاره موږ داسې ډېر خلک لیدلي دي چې هغوی ظلمونه کړي دي او هغه لا روغ رمټ دي الله رب العزت دغه حدیث کې راځي چې الله وایي زه به دې مرسته کومه ولو بعد حین اگر که څه وخت پکې ولګي د رب العزت طریقه دا ده چې هر کار له یو مقرر وخت ټاکلی دی کله یو ظالم ظلم کوي او ته به خیرې کوې ته مظلوم نن دا نه قبلیږي د دې به وخت راشي چې سبا به یې ویني بل سبا به یې ویني خو یو ورځ به یې ویني دا زه لیکل در کوم ځکه چې زموږ د خپل رب په خبره باندې یقین دی او یا په خبره کې شک او شبهه نشته چې کله دا مظلوم دا فریاد اوچت کړي الله ته که نه او الله ورته ووایي چې زما دې په خپل عزت قسم وي چې زه به دې مرسته کوم ته به په کوم ځای کې بچ شي او زه دا نصیحت چې تاسو ته کوم نو شروع به ته د خپل ځان نه وکړي ځان سره به ظلم نه کوې د خپلې ښځې نه مور پلار بچي رونه خویندې میاندې ټول پکې دننه راغلي او یو اهم نصیحت نن سبا په دې مسافرو ډېر شکایت دا موږ ته راځي چې ما د ټیکهدار سره کار وکړو ما یو کس سره کار وکړو خپل پوښتنې یادوي او پیسې نه دي راکړي دا نن سبا لویه مسله ده څه خلک بې روزګاره دي عام کارونه نشته سره دې ځله څه خلک کارونه له نه ځي پیسې نه ورکوي زه د خلکو ته دا وایم چې صحیح ده په دې دنیا کې به ته دې سړي نه نمبر هم بند کړې ته به زیم پټ کړې ته به علاقه ستا نه ده معلومه ده ته کېدای شي تا نه به زور کې هم کمزوری خو چې دی الله ته فریاد وکړي ته به دې به کوم ځای کې بچ شي او دا پیسې به ایسو چې ته پې الله سره مقابلې ته تیارېږي دا څو پیسې دي آخر دا څو پیسې دي چې ته پې
دغه محکمې دې کیس ته تیاري کوه محکمه چې د الله ده د آخر څو پیسې دي او څومره دنیا ده. او زه یوه خبره کوم اکثر ملګرو ته، زه یمه بعض راشي یاره وایي یاره د عربو کې پلانی ظلم ده پلانی ظلم دی. هر قوم کې ښه بد شتي، نه یو قوم پوره ښه دی نه یو قوم پوره بد دی، خو بعضو قومونو کې ښه ډېري بعضو کې بد ډېري. زه ورته وایم غلي کښېنئ او شکر وباسئ، که دې پښتنو قصې دې واورېدې که نه ته به توبې وباسې، توبې اوس یې نه رسي. والله چې اوس ورسېدو او دا سرمنې دنه په بره ونه ویسته که نه زما د نوم به بدل کړي، اوس نه رسي. معمولي غونته کې ټیکهدارګۍ به یې نیسي او د ده به قصې چې واوري کوم ظلم به دې د نوکر سره کوي د مزدور سره کوي. که دله الله لوی طاقت ورکړي چې دی به ګوره څه کوي، چې دله الله غټ زور ورکړي چې دی به ګوره څه کوي. نو دا قصې پرېږدئ چې عربو کې داسې عربو کې داسې، عربو کې دومره نشي څومره چې من کې دي. خو مسله صرف څه ده وس نشته چې اوس ورسېږو ته به یې ګوره چې څه چل کوو. نو کوه چې څه کې کوه، خلاصې دا ده کوه چې څه کې کوه. خو که د الله په در کې خپل کیس داخل کو که نه او ځي خو به ځي، دې قبر له به ځي، دغه صندق له به ځي، دغه 2 میټره ځي له به ځي، د برزخ دې ژوند له به ځي، الله ته به مخامخ ودرېږي او بیا به دې الله مخامخ کوي د دغه مظلوم سره او دا ټول مخلوق به ولاړي آدم علیه السلام نه والا د اخرني ګوري او دې ټولو په مخ کې به الله تا ته دا وایي اوس ماله جواب راکړه تا ولې د سره ظلم کړی، ته اوس جواب کوې. ته به څه جواب بچو ته د پیسو ضرورت و، ته به څه چې ما ته د پیسو ضرورت و، ته به څه چې زه زورور وم، ته به څه چې زه پښتون وم، ته به څه چې زما په مټو کې زور ډېر و، ته به دا خبره به اورېږي. یېرېږه د دغه ورځې نه. او ما تاسو ته ویلو او بیا ویم او بیا ویم، نر هغه دی که نه نر چې هغه د کمزوري سره ودرېږي، هغه د کمزوري په سر لاس کې نر. زه دې ته وایم، زه خو نر دغه سړي ته وایم، د نر هغه ته نه وایم چې د ځان نه به کمزوري لګیا د ظلم او زیاتۍ ورسره کوي او ته پته لري چې داسې ماته څه نه شي ویل. دا څه نرتوب شو؟ دا نرتوب خو هر څوک کولی شي. خو نر هغه دی چې وایي چې نه دا کمزوری دی، د عجزه دی، دی که صحیح د ما ته نن څه نه شي ویلی، خو زما د زور د لاسه به یې نه شي ویلی، زما د دې مال د لاسه به یې نه شي ویلی، خو الله ته خو ویلی شي که نه. او حدیث کې راځي چې رب العزت نه د چا مالونو ته ګوري او نه د چا شکلونو ته ګوري. که ته دا وایې چې ما سره مال دی، الله ګوره ستا مال ته نه ګوري. که ته دا وایې چې زه ښایسته یم، الله دې ته نه ګوري. که ته دا وایې چې نسب نه زورور یم، الله ګوره دې ته نه ګوري. که ته وایې چې زما په علاقه کې جیداد ډېر دی ځکه ظلم او زیاتۍ کوم، الله ګورې جیداد ته نه ګوري، الله ګوري زړونو ته او عمل ته. او ابوبکر صدیق رضی الله چې کله خلیفه شو نو هغه په خپله خطبه کې دا خبره کړې وه، وایي زما به مرسته کوئ په دې کار کې چې زه د کمزوري نه د زورور نه هغه حق راوالم، کوم چې د کمزوري دی او کمزوري ته حواله کړم. دې ته غیرت وایي، دې ته نرتوب وایي چې ته د کمزوري ته حق نه خوري، چا چې ته خوړلی دی هغې کې ورسره ودرېږي، دې ته نرتوب. نو د ظلم نه ځان لرې ساته. زه بعض ویډیوګانې وینم که نه، قسم مې دې په الله زه سوچ کې شم چې دا موږ کوم طرف ته روان یو. کتې ورته سړی نه شي د سړي په سترګو کې اوښکې راشي، نوکر به ورسره وي. ما تاسو ته ووایي که نه چې زموږ وس نه رسي، داسې څښا غونته کې هوټل به وي یا وړوکې غونته کې داسې دوکانګې به وي، ټول دوکان به د 100,000 روپو نه وي، پای کې به ورسره یو ماشوم کار کوي یا یو غریب بل بلګی کار به کوي، غلطي ته وشي داسې وایي داسې چې دومره ګزار سړی په زناور او په څاروي باندې نه شي کولی. نه هم دې لیدلي چېرته؟ زه صحیح د نن خوا کمزوری دی، ماشوم دی، تا سره په کار دی، ولې عرش ولا د هر څه نه. او د هغه صحابي قصه د نه یېره نه شي. ابو مسعود رضی الله عنه، یو عبدالله بن مسعود دی او ابو مسعود دی، هغه سره یو مری و، خادم ورسره و، غلام و. نو څه غلطي به ترې شوي دی، غوسه شو، ده ورله سپېړه ورکړه. وایي چې ما سپېړه ورکړه نو
اواز مې واورېدو د شا نه چې څوک راته لېږیا و چې ابو مسعوده ته چې په ده څومره زورور یې که نه د دې نه زیات الله په تا زورور دی. وایي چې ما شاته وکتو رسول سلم ولاړ دې خبرې په ما باندې دومره اثر وکړو زه پښیمانه شوم. وایي ما چې یا رسول الله ته ګواه شه دی ما د الله د رضا دپاره آزاد کړی دی دننه دی آزاد شو. زم تا ته دا وایم ته چې په چا هم زورور یې که نه دا خبره مخې ته که د دې نه زیات الله په تا زورور دی. هېڅ چا سره ظلم زیاتی مه کوه ځکه چې ما ورته د ځان دپاره نه خوښه ته دا خوښوې چې ستا د بچي سره څوک ظلم وکړي د بل د بچي سره ولې کوې ستا د رور سره ستا د ملګري سره څوک ظلم وکړي ته یې نه خوښوې بل سره ولې کوې دا یو نصیحت. د هغې نه باندې نصیحت امام مالک رحمه الله دا کړی دی الزم السواک فإنه سنة. مسواک استعمالوه دا د رسول صلی الله علیه وسلم سنت دی او یې حدیث کې راغلی دی چې السواک مطیبة للفم مرضات للرب. مسواک وهلو سره استعمالولو سره الله راضي کېږي او خوله ورسره صفا کېږي. امام احمد دا حدیث راوړی دی. دا ډېر قیمتي نصیحت دی زموږ ته ډېر ضرورت دی ورته زموږ رب العزت ښایسته دی پاک ذات دی او ښایست او پاکوالی خوښي. مسواک هر وخت استعمالول دا د رسول صلی الله علیه وسلم سنت دی الله به دله اجر هم درکوي خوله دې هم صفا کېږي بیماریانو نه دې هم الله ساتي او سړی پرې ښایسته هم ښکاري. یو سړی دا یو نیم خبره شروع کړي زه دا نه چې چا پورې مسخره کوم یو حقیقت بیانوم یو نیم سړی به خوله وازي کړي خبره به شروع کړي یو به تا ساه بند کړی خبره به ورسره کې او ساه به دې صحیح بنده وي ځکه چې پته نشي چې څومره میاشت یې ده نه برش دي نه مسواک شتي غاښونو رنګ به یې داسې بدل شوی لکه ته چې دیوال له دې زیړ رنګ ورکړی او بیا په صفایي هم نه کېږي څو پوره مشین له نه تللی ډاکټر بیا هغه مشین ورته کې ووایي که په هغې تیله ګزاره وشي سړی به سپک ښکاري. نو ګورې چې ته مسواک استعمالوې ثواب د الله رضا خوله صفا شوه او ته پې ښه ښکاري ته پې دروند ښکاري ځکه به رسول صلم ګوره په ډېرو ځایونو کې به مسواک استعمالو یو ټایم د هغه د مسواک استعمالولو څه و چې کله به کور ته ننوتو ولې کور کې زنانې دي کور کې خپلوان دي ته ښکلی ښکاري ته دروند ښکاري چې او خوله مې صفا ده دغه شان ملګرو سره کښېنې دغه شان ته به د الله عبادت کې ته په دې خوله په دې ژبه الله نه یادې نو د الله د شان سره خو دا ښایي چې ته په پاکه خوله الله یاد کړي. رسول صلی چې به د خوب نه راپاسې څه چل به یې کوو مسواک به استعمالوو بیا به الله یادو نو ته چې الله یادوې په دې خوله باندې نو پکار دی چې دا پاک او دا صفایي او ځان پاک ساتل بعض زمونږ پښتنو ته چې نصیحت وکړې او د دغه ورته ووایې د صفایي نو وایي دوه خبرې کوي یو دا وایي د ده زړه روغ دی د ده زړه روغ دی او دویم وایي دا مال غواړي مال نو دا خبره خو صحیح دی چې زړه یې روغ دی دا خبره صحیح ده ځکه چې صفایي خیال څوک ته ساتي چې زړه یې روغ چې زړه یې روغ خو دې خبره کې چا سره اتفاق نه کوم چې دا مال غواړي. مسواک په څو دی په 3.5 ریاله باندې یو مسواک ملي په 3.5 زره دی یو ریال او کېدی شي په بعضو ځایونو کې په یو ریال درته 2-3 درکړي. دغه شان باقي چې د صفایي کوم سامان ارزان شي نه دقه دي نو د صفایي خیال ساتل رسول صلی الله علیه وسلم وایي صفایي د ایمان نیمه حصه ده نیمه حصه هغه طهارت دی لباس پاکي خوله پاکي بدن پاکي او دا یو نصیحت بل هم را روان دی چې د کپړو په باره کې کړی دی او زه به هغه نصیحت را مخکې کړم او د دې سره به یو ځای کړو وایي طهر ثیابک خپل لباس او جامه پاکه ساته ونقها من معاصي الله
او د الله د نافرمانی نه هم پاکه که معنی ده چې لباس ظاهري او باطني دی. بارک الله فیک. لکه یو سړی دی د دې جامې خیال ساتي، دته د شریعت ویلي د دې به خیال ساتي، ظاهري لباس د ګندونو نه د داغونو نه خوشبو استعمالوه. یو بل لباس هم دی باطني، هغه به هم پاک ساتي. زړه به پاک ساتي د ګناهونو نه، د شرک نه، د ریاکارۍ نه، د غلطو سوچونو نه، د غلطو خویونو نه. دغه هم یو لباس دی. اصل لباس دغه دی. ګورئ هغه چې ستا باطني لباس پاک که ته ظاهري ځان ډېر پاک کړې که نه او دغه معنوي او باطني لباس تا خرابي تا هېڅ ګټه نه ده کړې. نو امام مالک رحمه الله وایي چې مسواک استعمالوه او دویم لباس باطني دی او که ظاهري دی پاک ساته. ولې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ستاسو غوره لباس سپینه جامه ده. ولې په سپینه باندې داغ ښکاري او تا چې دا کوم اچولې ده دې کې میاشت دوه تېرېږي او دغه به تا ته پته ولګي چې کله دې چې ککری جوړ شي هر قسمه رنګ استعمالولی شي الا هغه رنګ چې هغه په معاشره کې زنانو دپاره خاص وي هغې نه ډډه پکار ده. هر رنګ استعمالولی شي خو غوره سپین رنګ دی. یو خو پکې سړی داسې هسې د سپین رنګ کې که خیال هم کړی کمره چې سپینه وي چې رڼا رڼا ښکاري، ګاډی چې سپینې چې پړک وایي مزه کوي، دغه شان د سپینو جامو کې هم سړی داسې رڼا رڼا ښکاري. او دویمه دا ده چې زر به اینځي معمولي داغ به دا به ته اوس وباسي، کله یې پنسه باندې داغ ولګي، کله یې په کالر چې دی کله یې غاړه باندې خړوالی راشي. نو ځکه د لباس خیال ساته، هېڅ خرچه پرې نه راځي. اوبو کې یو غوپه ورکول غواړي چې ور اوبو کې غوپه ورکړي که نه او لږ یې ومږې راومږې بیا به پړې ور واچوي، هېڅ خرچې پرې نه راځي او سړی پرې دروند ښکاري. د الله خوښه ده او دا عبادت دی. الله تعالی په دې باندې اجر درکړي. د هغې نه بعد امام مالک رحمه الله وایي لا تترك الصدقه فانها تدفع میتة السوء. صدقه او د الله په لار کې مال لګول به نه پرېږدي. او په دې باندې ما په تېر شوي هغه جمعې پورې درس کې خبره کړې وه چې الله مثال بیانوي. هغه یو مثال الله بیان کړی څه یوه دانه ده ځمکه کې دې ور واچوله، اووه وږي راووتل، هر وږي کې 100 دانې دي، الله یې د دې نه هم زیاتوي. نو ما هلته تفصیلي بحث کړی بیا نه کومه. صدقه وي دا به نه پرېږدي. لویه فایدې دا ده د الله د راضي کولو نه بعد چې کوم سړی چې د الله په لار کې مال لګوي، د په حدیث کې ثابت دی په روایت کې رب العزت دی د بد مرګ نه ساتي، د بدې خاتمې نه ساتي. که ته دا غواړې که نه چې الله رب العزت تا د بدې خاتمې نه وساتي نو څه چل کوه، د الله په لار کې مال لګوه. او صدقه یوازې مال لګول نه دي، هته جوړه جامه هم ورکولی شي، هغه ته بل څه شی هم ورکولی شي، اته خوراک هم ورکولی شي، ټول په صدقه کې دننه راځي. اته وخت هم ورکولی شي چاته، او هغه ته یو روپۍ دوهم ورکولی شي او ته هغه په کروړه هم ورکولی شي. خو مقصد څه دی؟ هغه د الله په لار کې مال لګول دي، صدقه ورکول. بیا وایي وليكن ذلك من اطيب مالک. او بله یاده ساته چې دا کوم مال چې د الله دپاره ورکې که نه دا به هغه پاک او غوره مال ورکې. فإن الله لا يقبل إلا الطيب. الله ګورې پاک مال نه علاوه بل نه قبلوي. ته حرامو مال لا اغستی هغه ورکې د الله په لار کې، الله ګورې حرام مال نه قبلوي، الله قبلوي پاک مال. قریش د مکې چې کوم مشرکان هغوی چې د جاهلیت په زمانه کې د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې مشوره وکړه چې دا کعبه د دې د آبادي زړه شوې ده او دا بیا ترمیم ولکو تازه کوي، نو دی ورانه کړه او بیا جوړوله. نو دا شرط یې ولګو، وی مال به هغه مال لوړی کوم چې پاک مال. هغوی هم په دې پوه چې د الله دپاره یې کوو، نو په دې کې ګوره حرام مال نشي لګول. او د هغوی اکثر مالونه حرام، اکثر مالونه یې څه هغه حرام. نو چې کله حلال مال راجمع کړو دې مشرانو، نو په هغې باندې صرف دومره کعبه جوړه شو لکه دا څومره چې ده، نو هغه بهر ځای ورسره پاتې شو.
هغه کمې نه چې اوس هغه لنډ دیوال چاپېره دی دا هم ګوره کعبې برخه ده کعبې زړه آبادي دا پکې هم وه دوی دغسې باندې اکتفا ولې وکړه حلال مال نور ختم شو حرام حرام هغوی د الله په کور کې نه لګو چې د الله دپاره څه شی ورکې غوره به ورکې او پاک به ورکې پاک حلال مال به ورکې قرآن کې دې باره کې ډېر ایتونه خبره به زما نه ډېره اوږده شي او زه یم چې دا نصیحتونه دا سلسله د امام مالک د نصیحتونو دا سلسله خو د ختمېدو نه ده خو موږ وایو چې رالنډې کړو او ختم یې کړو هغه سم نصیحتونه کړي دي په کوزه کې هغه دریاب راجمع کړی دی او هر یو نصیحت یې ته به وایي چې د بل نه قیمتي دی د بل د بل نه قیمتي نصیحت دې دپاره دومره کافي چې انسان را بیدار شي مال به لګې د الله په لار کې وخت په وخت او لګې به کم مال پاک مال او حلال مال او غوره مال هغه حدیث ما تاسو ته ذکر کړی و هغه امام مالک رحمه الله هم راوړی دی تېر شوي درس کې د جمعې په ورځ چې کله هم یو سړی راولګي یوه کجوره د الله په لار کې ورکړي یوه کجوره الله وله ساتي لکه څنګه چې تاسو د اس بچی ساتئ کما یربي احدکم فلوه او فصیله فلو په عربۍ کې الفلو په عربۍ کې د اس بچي ته ویلی کېږي او فصیل په عربۍ کې څه ته ویلی کېږي د اوښ بچي ته لکه یو کس سره د اوښ بچی دی یا د اس بچی دی نو څومره خیال یې کوي نو الله رب العزت د ده د دې صدقې دقه شان حفاظت کوي او لویږي او لویږي حتی تکون فی یده عز وجل مثل الجبل تر دې چې دغه یوه کجورې نه غر جوړ شي لږ لږ ورکوه خو ځان ته مخه رڼا کوه قبر ځان ته رڼا که آخرت ځان ته رڼا یو کس د الشیخ العلامه ابن عثیمین رحمه الله نه تپوس کو مال الله مال ډېر راکړی دی نو اوس زه څه چل وکړم دا مال په دې خپل ژوند کې ولګومه د خیر په کارونو کې که نه بچو ته وصیت وکړمه چې داسې داسې به وکوي درېیمه حصه کې وصیت کولی شي که نه د مال په درېیمه حصه کې زه به بچو ته وصیت وکړم چې داسې داسې وکړي اول ډېر ناشنا جواب ورکړو ډېر ناشنا چې اوږدو خبرو ته پکې ضرورت نشته وایي ته چې په تیاره کې روان یې او ډیوه د سره یې یا چورباتي د سره یې دا به مخې ته نیسي که شاته شاته به یې نیسي مخې ته به یې نیسي نو چې ته قبر له روان یې او قبر کې تیاره ده رڼا مخکې ولېږه که نه چې قبر ته رڼا شي نو موږ کې هم ډېرو دې ته ډډه لګولې ده وي هلکان به بیا میخه حلالوي یو خو د هلکانو پته نه لګي چې میخه به حلالوي او که نه به حلالوي او دویمه د میخې د حلالولو دي دا پته هم نه لګي چې دا به د الله د رضا دپاره حلالوي چې تا ته اجر میلاو شي که نه دا به شوشا کوي شوشا دا هم شتي که نه نشتي موږ کې یعنې که ته بعضو ته وایي چې لکه ستا وس نه رسي نو څه ضرورت شو چې ته غوا حلالوي او میخ حلالوي وایي خلک به وایي چې ګوره هغه پلار یې مړ شو خلک به وایي دا خلک به وایي ټکې چې به ګرایه د الله د رضا دپاره نه دی ګورې خلک به وایي نو که نن دې وس رسي او څه لګولی شي د الله په لار کې ویې لګوه او ځان ته مخه رڼا که ځان ته قبر رڼا که سبا له دې بچو ګوره هېڅ پته نه لګي هېڅ پته نه لګي تاسو زما کیسه کړې وه زما خوا ته دوه وروڼه راغلي هغوی مسله وه وایي څه کیسه ده نو هغوی زموږ پلار ډېر جیداد پرېښودلی او دا جیداد هغه اخیستی دی هغه ته په میراث کې نه دی پاتې شوی مزدوریانې ډېرې کړي دي او پوخا ځمکې ډېرې ارزانې وه هغه اخیستې دي او اخیستې دي او موږ څلور وروڼه یو بیا هغه مړ شو نو چې هغه مړ شو نو هغه موږ په هغه ټیم کې هم د هغه په دې جیداد کې په یو ګوټ کې ښخ کړو بیا وروسته مسله راغله د ځمکو د تقسیم او یو شی او بل شی نو اوس هغه دوه وروڼه دا وایي چې دې پلار دې قبر موږ ته دا ځمکه ورانه کړې ده او دی دې ځای نه وباسو او هغه دوه دا وایي چې نه دا بده خبره ده اوس ښخ شوی دی قبر څومره ځای او دا به تلر که دومره جیداد کې دا نشو نو سوچ مې ځان سره کوو د هغو سره مې خبرې کولې خو سوچ مې دې طرف ته و چې ده به هم دا سوچ کړی چې کېدی چې زما بچي په ما پسې بیا څه د خیر کار وکړي یعنې که دا د سړیتوب خاوند بل بچی دی که نه هغه به ویلی چې دا ټول جیداد د هغه و
راشه په دې کې یو کوی وباسه چې د تاجر رواني مسلمانانو ته پکې یو لار کولاو کا چې دوی ته راتګ اسان شي څه ټوټه به پکې جومات له ورکو چې د پلار پسې د اجر رواني څه ټوټه به خرڅه کړو د خیر په بل کار کې به یې ولګو پکې هر څه دغه او موږ ته د هر څه پاتې شو نو که ته په دې سوچ کې پروت یې چې هلکان نو د هلکانو څه ګرنټي هغه نشته او ولې هلکانو ته پرېږدو لکه زه اوس ډډه ولګوم او خپه په خپه باندې واچوم چې زما د مرګ نه ولې زه به څه کوم زه یې اوس کوم دا یقیني ما سره موقع ده او د سبا خو زما پته نه لګي نو زما د بچو به څه پته ولګي تا سره نن 2 روپۍ جیب کې شتې سبا به دا ستا پته نه لګي نو ته د بچو خبره څنګه کوې ستا د جیب تا ته سبا پته نه لګي نو د بچو خبره به څنګه اخرنی نصیحت به ذکر کو امام مالک رحمه الله وی او دې ته ګوره غوږ کولاو خو د زړه غوږ یادو اذا نزلت بك كربة من كرب الدنيا کچرته پتا باندې د دنیا په سختو کې یو سخت رااله راتلی شي که نشي راتلی لازم به راځي راتلی شي نه لازم به راځي اسی زما او ستا ګوره ډېره عجیبه قصه ده دربه دشتي الله قرآن کوي لقد خلقنا الانسان فی کبد ما انسان پیدا کړی د بسه کې په مشقت کې په سختو کې د سختي ته ګوره د پیدایش سخته راواله هغه 9 میاشتې سخته را روانه که د هغه وخت او بیا د پیدایش سخته او بیا د لویولو سخته او بیا د تربیت سخته او بیا د واده سخته بیا د هغې نه بعد د بل یو سفر شروع شو بیا د بچو بیا د بچو د تعلیمونو بیا د کور او د ښځې او د مور پلار ټول ژوند په سختو کې دی ټول ژوند صرف دومره دی چې د چا سخته ډېرې د چا کمې خو دا ژوند ټول داسې دی او هله به د دې سختو نه دمه شي که نه هغه یوه ښځه مړه وه د رسول وسلم په زمانه کې نو د رسول وسلم یو بیبي وی زه ښه د دمه شوه رسول وسلم په دې خبره قار شو وی دمه خو هغه چې د الله د عذاب نه بچ شي معنی تا ته څه پته ده دا خو د غیبو خبرې دي یو سړی مړ شو نو زموږ عقیده دا ده که ښه سړی و نو زموږ غالب ګمان دا دی چې الله به یې وبخي که بدعمله سړی و نو موږ پې یریږو د عذاب نه خو د چا مبارک کې د جنت او د جهنم فیصله هغه نشو کول په دینداره باندې ډاډه یو ښه ګمان کوو په بېدینه باندې یریږو عذاب نه نو بخښنه وله غواړو رسول صلی الله علیه وسلم دمه خو هغه دی چې د الله د عذاب نه بچ شي نو دمه کېږو به موږ هله چې کله دا ساه زموږ د بدن نه وځي که نه او دا ملک الموت موږ له د جنت زیری راکړي دا به بیا دمه وي دا به بیا سکون وي هغه دمه ده نو دا وخته پورې ټوله منډه ده او سخته ده امام مالک رحمه الله وی که په تا باندې د دنیا په سختو کې یو سخته راله نو واوره فلیکن فزعک فیها الی الله عز وجل حین تنزل بک نو ستا منډه او ستا واپسي دي الله ته کله چې په تا باندې سخته راشي اولنۍ منډه به چا ته وي الله ته د امام مالک دا نصیحت خو موږ وشو کتو خو الحمدلله زما په اکثرو درسونو کې دغه مسله چې د مخلوق نه مخکې واپس شه چا ته الله ته لیکن بیا ته د هغې نه بعد څه اسباب لټې رب العزت به راته د اسبابو مسان کي او د دې مخلوق د زړونه به هم تا ته راواړي تا سره به منډه ووایي خو ته به واپس کېږي اول چا ته الله ته اول به د اسمان دروازې ته کي تا ته که هره سخته ده زه تا نه دا تپوس کوم تا ته چې دا پلانې مسله ده او تا ته هغه مسله اوس معلومه ده اوس دې ذهن ته راغله تا ته چې دا پلانې مسله ده ته الله ته ویلي ته الله ته فریاد کړی تا چې د جړلي دي سترګو دې اوښکې تېرې الله ته ویلي ته شپې په تهجدو ټیم کې راپاڅېدلی کله چې الله د دنیا اسمان ته راکوشي او وایي څوک که څه غواړي چې ورکړم تا دې غوښتلي تا چې ته مانځه کې په سجده کې الله ته دغه فریاد کړی دی او نه لاړم په پلاني پسې لاړم په ترزوي پسې لاړم په کپیل پسې لاړم په خان صاحب پسې لاړم په ملک صاحب پسې لاړم په ټیکهدار پسې لاړم په مالداره پسې زه دا نه وایم چې انسان پسې نه ځي
خو اول د انسانانو په دې رب پسې ورشه، هغه ته فریاد وکړه. د هغې نه بعد که ته د انسان خواله ورځې نو یو خو ته رب ته فریاد وکړو، هغه ته دې مسله حواله کړه، او چې هغه ته دې حواله کړه هغه به د انسانانو د زړونه هم تا ته راواړي، اسباب به دلم پیدا کړي، نو مسله به دې څه شي؟ اسانه شي. ته په یو سړي پسې څه منښتی چې تا سره منډه ووهي او الله د ده دا سړی تا ته نه راړی، دی به تا سره منډه ووهي؟ نه نشي وهلی. او چې کله دې الله ته فریاد وکړو او یو پردی کس به رواني، پردی زما دې په الله قسم په قام او نسب کې به بدلي، په ژبه کې به دنه بدلي، او هسې به ستا او د هغه څه خبره روانه شي، او خبره به ستا هغه مسلې له راورسي. ډېرو سره دې شوې ده، خبره به ستا هغه مسلې له راورسي، هغه به تا ته وایي دا دله زه کوم. دا سړی دې ټینګ کې د کوم ځای نه راغی؟ دی خو نه زما په ژبه پوهېږي، نه زما په رنګ دی، نه په نسب دی، نه په رګ دی. اخر دی څنګه راغی؟ او بیا زما او د ده خبرې روانې شوې. بعض قصه راولې وي، موږ په هسپتال ته تللي وو، یو ځای کېناستم، یو ځای کې یو عربی راغی، یو دوا سلامي وکړو، یو څنګه یې ښې، یو څنګه یې ښې نه بعد خبر روانه شو. هغه وایي چې دا مسله خو زه کولی شم. سوچ وکړه چې دا چا دا خبره جوړه کړې نه، چا به دا ترتیب جوړ کړی نه، دا هغه عرش والا دا ترتیب جوړ کړی دی، ځکه چې تا ورته فریاد کړی دی، ځکه چې تا ورته مسله والا کړې ده. او چې هغه ته واپس نه شو، په دې مخلوق پسې دې منډې والې که نه، دومره به ذلیله شي، دومره چې نه به د الله د در شي او نه به د مخلوق او یو ځای کې او بل ځای کې منډې وایي. د امام مالک رحمه الله وایي اول واپس شه الله ته، اول واپس شه الله ته. واضحه ده زمونږ د ایمان او یقین دی چې راحته څوک راولي؟ الله. سخته څوک راولي؟ الله یې راولي. نو ته به اول چا ته واپس کېږي؟ هغه چا ته چې څوک دا سخته راولي او هغه یې لرې کولی شي. یو سړی مریض شو، بیمار شو او دی ګرځي، یاره هغه پلاني ته به ووایم هلکه چا چې دا مرض راوستی اول خو هغه ته ووایه که نه، اول خو هغه ته واپس شه، اول هغه ته فریاد وکړه. نو دا هم زمونږ لوی کمی دی چې موږ په سختو کې مخلوق پسې ډېرې منډې وو، الله ته نه واپس کړي، الله ته فریاد نه کړو. الله رب العزت دې زمونږ هره سخته حل کړي، او الله دې موږ د دنیا او د آخرت د سختو نه وساتي. او الله ته دا سوال او فریاد کوو چې یا الله زمونږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني، یا الله زمونږ دا سختې ټولې ختمې کړه. الله دې زمونږ د ټولو مرضونه ختم کړي، الله دې زمونږ د ټولو حاجتونه پوره کړي، او الله رب العزت دې موږ ته خوشحالیانې د دنیا او د آخرت راکړي. او دا کوم څه چې موږ زده کوو الله دې د دې اثرات په موږ باندې راښکاره کړي، او الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.